نو دویم حساب ما تاسو ته وی حساب النقاش دی، دی کې مناقشه به کیږي. مطلب څه دی؟ یعنی د بنده نه به نتیجه غوښتې کیږي چې دا دومره نعمتونه درکړي، تاسو وکړو، دا دې ولې وکړو، دا داسې دا داسې دا داسې، او دا خبرې به کیږي. لکه ګوره د اسې کافرانو باره کې راځي په قرآن کې په سورة الاحقاف کې وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. دا کافران مخامخ کړی شي جهنم ته، بیا به ورته الله وایي ګوره د دنیا هغه نعمتونو نه تاسو ښه مزې اخیستې، څه چې مې زړه غوښتو هغه م کړي وو، دا م کړي وو، داسې م کړي وو. دلته حساب د نقاش دی، ولې څنګه مناقشه روانه، او چې دا چا سره وشو نو دا سړی څه دی؟ هلاک. دې کې درته بل دلیل پیش کړم ډېر مزېدار. دا په صحیح مسلم کې حدیث ابو هريره رضی الله عنه وی یو پیر دا ملګري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وي، تپوس وکړو یا رسول الله، اے دا الله پیغمبره، هل نرى ربنا یوم القیامه، موږ به د قیامت په ورځ الله وینو، دیدن به یې کوو؟ هغه ورته وویې د ورځې چې کله دا په اسمان کې وریځې نه وي نو تاسو را سپوږمۍ دا نور څنګه وینئ؟ څه تکلیف درته وي؟ وی لا یا رسول الله هېڅ تکلیف نه وی. بیا چې کله تاسو د څوارلسمې سپوږمۍ وینئ او وریځې نه وي نو څه تکلیف تاسو ته وي په کتو کې؟ وی نه یا رسول الله ښه واضح ښکاري. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی په الله مې دې قسمي، څنګه چې دې نور ته کتو کې تاسو ته تکلیف نه وي، دې سپوږمۍ ته کتو کې دغه شان قیامت په ورځ به ټولو مؤمنانو ته د هغوی رب ښه واضح ښکاره کېږي. او دې مطلب دا دی چې دا نه چې داسې نه لکه څنګه چې سپوږمۍ والعیاذ بالله، نه دا مطلب نه. لکه ګوره سپوږمۍ چې د څوارلسمې په اسمان کې موږ وینو نو هر سړی په خپل کور کې ویني که نه ګڼه ورځ جوړي، هېڅ رش نه جوړي. جنتیان به دغه شان خپل رب په خپلو ځایونو کې ویني، الله به ورته راښکاري شي، دوی به یې ویني. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس شوی او هغه خبره مخکې بوتله، دا د پیغمبر طریقه وه چې چا به دې تپوس وکړو نو جواب به وکړو، ورسره زیاتي خبره به ورته هم وکړي چې علم یې زیات شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره لږه مخکې بوتله حساب کتاب ته، ورته یې وي فیلقى العبد، الله به د بنده سره ملاقات کوي د قیامت په ورځ په عرض محشر کې به الله د دې بنده سره مخامخ کیږي، د بنده سره به خبرې کوي. نو څه به ورته وایي؟ فیقول ای فل، ای فل یعنی ای فلانا. دا فل مختصر اختصار دی د فلان، عربی کې کله دی فلان په ځای فل ویلی کېږي. وی ای پلانیا الم اکرمک، عزت مې نو در کړی دنیا کې، و اسودک مشر کړی مې نه وي، مشرتیا مې در کړې وه، و ازوجک ښځه مې در کړې وه، بچي مې در کړي و اسخر لك الخیل والابل، اس او اوښ مې تا ته مسخر کړي، نو سوریانې دې پې کولي، او پرېښودی مې وي ترأس و تربع، مشرتیا دې کوله او یو ځي ته او بل ځي ته تلې، او زما د دې نعمتونو نه دې ښه مزې اخیستې وي. هغه به یا یاله داسې وه. الله ورته وایي افظننت انک ملاقیه، چېرته زړه کې دا راغلي و چې ته ما سره ملاقات کې؟ هغه ورته وایي نه یاره دا خبره زما زړه کې نه و. دا اوس کافر دی، مناقشه روانه، زه دا دلیل په مناقشه پیش کړو چې کله دې دا ووایي چې نه ما ته پته نه یا ما دا سوچ نه وکړی یا زما په دې یقین نه و، الله ورته وایي فاني انساک کما نسیتني، نو زه دې نن داسې هېروم لکه څنګه چې تا زه هېر کړی و. بیا به ورسره میلاو شي. دویم پیر ګوره، الله ورته وایي ما ته له عزت نه و در کړی، ښځه او بچي مې در کړي وو، قسمه قسم نعمتونه مې در کړي، زما په دې نعمتونو کې ستا ناسته پاسته وه که نه و؟ یا الله ستا دا ګمان و یقین و چې ته ما سره میلاو شوې نه یا الله. بیا به ورته الله وایي ما داسې هېر کړی لکه څنګه چې دې زه هېر کړی و. په دریم پیر به ورته بیا الله ووایي چې ما تاله دا در کړي و، ما تاله دا در کړي و، دا مې در کړي، او یا الله نو ستا دا ګمان و یقین و چې ما سره میلاو شي. نو دی به وایي چې یا ربي آمنت بکا، ما په تا ایمان راوړی،
ما ستا په کتابونو ایمان راوړی دی، ما ستا په پیغمبرانو ایمان راوړی دی. وصلیت وصمت وتصدقت، ما منځونه کړي دي، ما روجې نیولي دي، ما صدقې ورکړي. او لګیا به دا د خیر د عمل بشماري الله ته. چې کله دی دا خبره وکړي الله به ورته وایي ها هنا اذن. نبي هلک سیټ ته چې دلته ودرېږه. ولې سیټ ته کړو؟ نه نو سیټ ته کښې ولې؟ نه سیټ ته کوي ولې؟ د دې دپاره چې اوس ستا قصه اوږده ده، ځکه چې تا دعوه د نیکو اعمالو وکړه، ته ودرېږه. ګواهان خبرې دي، دا حدیث خو نه ده. ما مونځ کړی دی، څنګه تا مونځ کړی؟ ما روجې نیولې څنګه؟ ما ایمان راوړی څنګه؟ ودرېږه، ته ودرېږه. الآن نبعث شاهدنا عليك. الله به ورته وایي چې ودرېږه، موږ د باندې ګواهان راولو، لږ صبر وکړه. څومره عدل او انصاف والا باچا دی. ويتفکر فی نفسه، دا سړی به ځان سره په سوچ کې پرېوځي چې من ذا الذي یشهد علی، دا به څوک ګوایي کوي. فیختم علی فیه، الله به د ده په خوله باندې مهر ووایي. ویقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، بیا به د ده پتون او رون ته او غوښې ته او اډوکو ته او هر څه ته وویلی شي خبرې کوئ. هغه ټول به هر څه بیان کړي چې ده څه کړي ده او څه نه دي. دا خبر الله قرآن کې هم کړې ده. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله يزبل بني خلم وروان بس دا بدن بي خبري كين اوس د دې نه اخوا بل کوم ګواه الله ته پیش کړي. دا دې دپاره وذلك ليعذر من نفسه، دا الله دې دپاره دا کار کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وزرونه ختم کړي، وزرونه. او دا هغه سړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ده ته الله په غضب کې دی، نو به تباه شو. ور الله ناشنا طریقې سره حساب کوي، مناقشه خو پوره د بنده سره کړي دي نه دي وکړي، هغه یې او ما کړي چې کړي دي دلیل. نو د دې نه بل مضبوط دلیل څه دی چې ستا بدن په خپله په تا ګوایي وکړي. او دا زموږ دپاره د یېرې خبر هم ده او د سوچ خبر هم ده. هسې صرف په یو غوږ اورېده او په بل باندې ویسته دا مطلب نه دی. دا ستا دا بدن دا تا چې کوم دلته راوړی دا ستا باندې ګوایي کوي د قیامت په ورځ. بېغمه شه، که نیکیانې کوې نو هم بېغمه شه، که بدیانې کوې هم بېغمه شه. داسې دلیل ته الله پیش کړي چې ته ورته حیران شي. او الله خو واضح حساب کوي، لکه سورة بني اسرائیل، سورة الاسراء، په اوله کې الله څه وایي؟ زه به قیامت په ورځ بنده ته وایم اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. الله وایي زه به بنده ته وایم چې دا ستا عملنامه ده، په خپله یې ولوله. موږ در سره ګورې څه ظلم زیاتی نه دی کړی، خو ته یې وګوره ځه آیا دا ستا اعمال دا جنت ته تلو لایق دی؟ ستا دا کار دا به الله تا ته په خپله ښایي. ګورې په خپله به ته د خپل عملنامه ګورې. الله چا سره ظلم نه کوي. څه چې دي کرلي دي ما قبرېږي، نور څه تا ته نه میلاویږي. او هر نفس خپل بوج اوچتوي، د بل چا بوج هم په تا نه ایښودی کېږي.